یوه دقیقه کې تاسو کولی شئ چې مسلمانانو ته سلام واچوئ. په سلام باندې اجر دی چې څوک السلام علیکم، السلام علیکم ورحمت الله او السلام علیکم ورحمت الله و برکاتو. دیش اجرونه یعنی څومره اجر ګټل، ثواب ګټل څومره اسانه دی. په لاره کې ځئ چې تاسو یو څوک پیژنئ که نه پیژنئ، مسلمان دی السلام علیکم، مینه ده، سلامتی دی وي پر تاسو باندې. څومره د مینې ډک دین دی الحمدلله. خو موږ داسې هغه کړی چې وچلیم تریش داسې نیولی چې په لاره کې روان یو. دا د بعضې هغه قیامت علامو څخه من دا دي چې یو څوک پیژنې ته ورته سلام اچوي. حال دا چې موږ په لاره تېرېږو مسلمان یې سلام علیکم، بس سلام ته السلام علیکم. دا به تاسو ګورئ بعضې کتابو کې راځي صحابه چې به یو بل نه داسې به راتاو شو، مخه کې چې به یو موانع راغله داسې به راتاو شو و یو بل ته به السلام علیکم. یعنی مینه زیاتېږي. ولې باید دغه مینه موږ له لاسه ورکړو؟ اوس که ښار کې څوک پیژنو سلام اچو او عادي دکاندار، عادي موټروان، عادي یو ځای کې ننوځو بې سلامه، دومره ډېر اجر په یوه دقیقه کې تاسو غواړئ له لاسه ورکوئ. دا چانس لاسه مه ورکوئ، اجرونه وګټئ.